السلام. تاسو خیر شکر خیر خیر. جی موږ خو ډېر د زړه د اخلاص لپاره راغلي یو او تاسو ته چې لکه ستاسو نه څه واورو داسې خو په کیسټو کې او په زباني خبرو اترو کې موږ ستاسو ډېر ګټه اورېدلې دي. جی تاسو د شاعرۍ چې کوم دی نو یو ډېر غټ لوی کتاب یې په خپله نو تاسو د شاعرۍ څنګه لکه توجه ورکړه؟ شاعری خو زه بچپن نه ما شاعري کوله. د 1953 یا 54 خلاص دا وخت نو ما شاعري وه. او په حقیقت کې مخکې تللی وم په شاعرۍ کې خو بیا وروسته مې شوم که نه او د زړو زړو شاعرانو د هغه وخت شاعري زما شاعري نو زما شاعري داسې شاعري ده چې هغه هر څه ته معلومه ده چې زمونږ د الخیتر استاد شو یا د مخکني شاعران چې کوم شو عبدالوهاب صاحب دی یا جمشید صاحب دی نو زمونږ داسې ساده شاعري به وه او اوس هم دا زمونږ هغه ساده شاعري ده. نن سبا کوم شاعران چې دي نو دوی ټیک ټک ماهر دي تعلیم یافته دي هر څه دي خو او محبت هم ساتي دی او سره ډېر زیات تعلیم په وجه باندې مخکې هغوی به مخکني شاعران شو هغوی به د یو بل عزت نه کاوه کور ته به بل مقابلې ورکړه جټه شاعري وه زمونږ هغه جټه شاعري ده الحمدلله اوسه پورې چلېږي 4 بیت زما شاعري 4 بیت اوس تمام غزلې چلېږي 4 بیت څوک پېژني نه بالکل بالکل مخانه شاعري زموږ شاعري چې کوم 4 بیت نظم لوبې او هغه لکه شورته وایي ماریزه چې ورته وایي لکه د جینۍ ماریزه او د موره د لور ماریزه د خواښې د سخرو ماریزه که نه دا ماریزې د دې زما سره بې انتها دی یعنې چې اوس چاپ کوم 15 کتابه چاپ کولی شم 15 کتابه هغې اوس هم چاپ کولی شم نو زموږ شاعري دغه شاعري ده. دا د کتابونو ته نه دي راغلي دا کتابونو ته نه ده کتاب ما د خپل غربت زه اوس کتاب چاپ کوم په دې میاشتې یوه نیمه دوه کې به انشاءالله کې دا خدای به چاپ کړي دغه مجموعه ما ټوله راټولونه کړې ده او کتاب چاپ کول یې راته نشته او کتاب مې لا چاپ کړی ده اوسه پورې نو دې خبرو ته زما خیالات نه راغلل نور خبرې کوم الله دې راته معافي وکړي. اوس چې کوم دی نو کتاب زموږ چاپ کېږي باقي دې تاسو حاجي تاسو د بچپنې نه لکه قدرتي لکه ذهن کې شاعري وه او بیا د هغه وخت ښکلي نمور شاعران چې کوم لکه علي حیدر صاحب او نور دې ټول سره ستاسو آمنے سامنے فیس ټو فیس خبرې هم شوي دي شعرونه خپل یو بل سره دغه شعر کړي دي. بلکل ټول یو بل سره موږ ناسته پاسته شوې ده او د علي حیدر استاد سمیلات علوم ته تللی وم بیا چې کومه دشمني راغله بیا تقویت راغی دلته که منګلا آباده کړې وه هغې له علوم تللی وم او دغه سره خو ما ډېرې ناسته پاسته شوې وه کراچۍ کې راته ملا شوي وو ګپ شپ وو دغه چې دی لکه شاعري ستاسو اولاد ته داسې لکه پکې دې ته راغلی ده یا نه؟ دې راته دا اوس نشته زما پلار د فارسۍ شاعر الله سید رحمان صحیح لکه دا تا ته د والد صاحب له طرفه لکه دا او تحصیلدار وم ښه ښه او په دې تحصیل باندې میرزا وبیا او زه چې دی نو ما ته هغې نه دغه راغلی و زما د شاعرۍ نه ما اولاد ته ده او جی بله خبره تاسو لکه د پیر بابا د رحمت الله علیه کیسه کړې ده او هغې باندې بیا د اورېدو پورې دا خبره وه چې هغه د دې ځای چې کوم کالج والو او یم هغوی په دې باندې لکه دغه کړی چې تاسو ترقۍ په دې کې نو هغوی په ډېره بدګماني هم کړې داسې یو پیر او تاسو هغه له دا دغه ورکړی دی د دې په باره کې تاسو څه وینا کول غواړئ نو وکړئ. او جی نو مونږ خو شاعري کوو بې ثبوته نه کوو د هغې چې کوم دی راوي د هغې راوي مونږ چې کوم دی باقاعده دغه ورکوو چې مونږ د پلانکي نه دا خبره نوټ کړې ده د ما سره ثبوتونه وو او د ما ثبوتونه وو چې ډېر
هغه ویلي زه د پیر وو او روشن ضمیر نوم هغه تعلیم وو ما ورته وایم چې بالکل صحیح ده پیر روشن ضمیر د ده نوم وو او ده په هندوستان کې د اخوند رضا بابا د یو پیر شاګردان وو دا هم منم چې دا وو خو هغه خپل پیر ده ته خیرې کړی وی د هغې خیره په وجه ده په قرآن شریف کې 10 سپارې اضافه کړی وو 10 سپارې په قرآن شریف کې اضافه کړی دلته کې منیر او صفات باندې دلته کې ډېر شوی او مریدانو سره د دنیا به ورته سم حکومت ورسره ورو حکومت به یې چلاو که نه هغه ټول په غلطه وو او خلکو ته به یې داسې سیاسونه کول چې تاسو کور کې میلاپ شي نو بیا چې انګل منګل دې خبرو نشته دی بس یو مولي هلته وشي سیډنه په کاټر کې هغه وینځ یې خالي پلان دی که نه غلطه خبره پیر بابا رحمت پسې خراسان نه را روان شو او پیر بابا رحمت 12 کاله د خراسان بادشاه پاتې شوی د خراسان بادشاه پاتې شوی 12 کاله بادشاهي هغه کړې نو هغه روان شو او د مغول خاندان خورې و د هغوی په لمسه باندې هغوی ته ویلي دغه تاریخي دی په غلطه باندې روان دی په تمامه دنیا باندې د مغول خاندان بادشاهي وه صرف په دې اسواس کې هغه د ځان نه بادشاهي راکړې وه خپله نو هغه یې چې دلته کې راغله او هغوی خپل سره یو بل سره لیدل کتل او خبرې اترې وکړې نو پیر روشن ضمیر چې کوم دی خو د ده نوم و خو پیر بابا علي رحمت ورته ویل ته چې کومې خبرې کوې ته خو ستا نوم دی تاریکې ته تیاره یې روشن ضمیر وایي رڼا زړه والا ته او تاریکې وایي تیارې ته ته رڼا زړه والا نه یې ته تیاره یې ستا نوم تاریکې دی او دا ته چې کومې خبرې کوې دا غلطې خبرې پرېږده بیا دې پیر بابا علي رحمت سره په لنډو ووایي چې مقابله یې ورسره وکړه دې موږ به دې غره کې به اوبه راوباسو په شرط باندې کوم چا چې اوبه راویستې هغه په دې علاقه باندې وطن باندې تمام عوام دا فیصله کړې وه او څومره عالمان چې په سوات منیر کې وو 400 کسه عالمان وایو هغه ټول په دې تاریخ دې روشن ضمیر باندې فتوا ورکړه چې دا کافر دی د هر کار د کفر دی او په دې مسلمان دی مسلمان نه دی نو د کفر فتوا به هغه ورکړه ما هغه کالجان ته دا خبره وکړه هغه وایي دا یو به انصاري او پلاکانو هغه غلطه خبره ما ثبوت راوړو کتاب مې ثبوت وکړو چې دا وکړو دا غنو دا دغه شانته کیسه وه دا د هندوستان کې اخوند رضا باندې د یو پیر شاګردان عالم و ټیک دی عالم و خو په علم کې کفر ته ورته او ډېر عالمان داسې دي چې په علم کې کفر ته ورته لکه دې کالجانو لکه هغه د ایوب انصاري دغه ورکړی چې انصاري و او تاسو ورته هغوی کافر وي صحیح شو او دا طریقې چې کوم دی نو دا ورته پیر بابا رحمت الله علیه لکه ورکړی چې یاره دا تیاره ده روشن ضمیر نه روشن ضمیر نه روشن ضمیر خو یې رڼا زړه والا ته وایي دا ته تیاره یې دی تا ځان څنګه دا نوم دا ما دا مې کټ کړو نور د دې نه علاوه چې تاسو لکه خپلو منلو والا ته پیغام ورکوئ چې هغوی د لږ دغه نه چې کوم دی نو هغه ډېر څه مطلب واخلي نو لکه زما شاعري ده چې ساده شاعري که نه لکه یو ځای کې ما اخره زمانه شو عملونو ته خطره ده اخره زمانه شو عملونو ته خطره ده په داسې معاشره کې ایمانونو ته خطره ده هر ځای کې نن د ډیش او انټینې خبرې کېږي او بیټک ته چې د شاه وي سیار پکې غږېږي واړه لوی ورته ناست وي هم په دغې خوشحالېږي خو دا واړه زموږ ورور اولادونو ته خطره ده په داسې معاشره کې ایمانونو ته خطره ده ما نن خلک د قرآن او شریعت خبرې نه اوري همدارنګه د تبلیغ او نصیحت خبرې نه اوري کوکړې ورته د خدای رسول صفت خبرې نه اوري ویم هسې نه چې شاړ شي جوماتونو ته خطره ده په داسې معاشره کې ایمانونو ته خطره ده او نن زویه د پلار نه منې عجیبه غوندې وخت دی رور هم د رور جدا شي بدنصیبه غوندې وخت دی لور مور ته سپکې وایي بې ترغیبه غوندې وخت دی د ښځې خاوند یو بل نه کورونو ته خطره ده په داسې معاشره کې ایمانونو ته خطره ده شعر ما داسې وایي چې مې ګرانې نغمامې شوې د هر شي او لا په بره ځي نو تاو مې دې جګره ځي تاو مې دې جګره ځي مې ګرانې نغمامې شولې زموږ سربراهان څه شو اوس هغه خانان څه شو اوټ چې دې ورکړی و نو هغه لیډران څه شو خوشی دی میدان څه شو
او ای غریب ورک شو کم سړی ستا په خبره ځي تا امید جګر ځي تا امید جګر ځي ما ای غریب ورک شو د مالدار خو پروا نشته وړه په کور کې ستا نشته چای غوړي او غوړي ته چې خیال وکړي دا لا نشته وجاړه خندا نشته ډېر مسافر ولا کور پرېږدي او د اختر ځي تا امید جګر ځي تا امید جګر ځي ما ډېر شو وزیران غریب ستا په دې وټونو نن پرېږدي په لوټونو نن ته یې موندی نه شې اوس هرګز په تپوسونو نن پټ شو په بوټونو نن نو ستا وینه پکې سوځي لوګی د موټره ځي تا امید جګر ځي تا امید جګر ځي ما ستا وینه چې سوځي نو دا قصور دې خپل دی دا نه چې د بل دی اور ته غلط استعمال کړی دغه چل دی نو هر مشر دی غل دی او دا یې نتیجه شوه چې جړا دی تر خیبره ځي تا امید جګر ځي تا امید جګر ځي دا یې نتیجه شوه چې هر ځای کې ملامته شوې ځکه سر په ښکته شوې هغه جان دې نشته او محروم د شریعته شوې څومره بې عزته شوې او تیز په شاعرۍ کې ګل رحمان د سمندر ځي تا امید جګر ځي تا امید جګر ځي وخت وخت یې نوال نه جی دا خو تاسو داسې ویل لکه څنګه چې ستاسو نوم مبارک دی ګل جی نو که هر هغه بوټي که نه خو د هغې چې کوم هغه ګل یې ملاور به ورته ګل وایي نو بیا به وایي چې دا د فلاني بوټي ګل دی دا د فلاني ګل دی دا نو تاسو ګل د رحمان یې نو چې څنګه ګل د رحمان یې نو واقع داسې ښکلې ښکلې ملغلرې او ښکلې ښکلې ګلونه تاسو خپل اورېدونکو ته لکه پېښ کړم ستاسو ډېره ډېره مننه او خاص کر زموږ د ملګري فرمایش وکړو جی چې ستا یو معرضه به که ووایې دا لکه د ژینۍ جی لکه نو د بل پړه باندې ارمان دی چې دی هم خوشحاله شي بالکل 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 نو دا ژینۍ ورته وایي مه راځه دې به در ولاړ شي که د ارام وي دي هغه هلکو ته وایي نظم واپس کفن په سر دله راغلی هغه وایي مه راځه دې هلکه تا ته نصیحت کوم ما کار ته شرافت کوم بیکار د شرافت نه کوې نظم به بېرته ځه اوس به لاړ شم چېرته ځه هغه ژینۍ ورته وایي اوس به را بیدار شي مور پلار مې ولې شور کوې نوم زما د تور کوې نو دی ورته وایي نوم به دې کوم خور د محبت تر نه اقرار اخلم یا به خپله لار اخلم هغه وایي یا به ځان کسکړ کړې یا خاصه دیوانه به شې بند په جیلخانه به شې دی وایي بند په جیلخانه یم خوشحاله ستا په پت کې ځه مرم په محبت کې ځه مړ باسې ځان کې ځوانه زه څه پروا لرم زه شرم حیا لرم دی وایي زه به دې راټینګه کړم په لارې کې خبر شته او واوره برابر شته یو به دې خورې ګوره تورې زلفې خاماران مې دي مه راځه نږدې په در ولاړ شو ګیداران مې دي دی وایي دغه تورو زلفو دې د من په نو په دې کې لکه دا وحیدګل شباب چې دی د وحیدګل شباب هم ستا وینا کړې ده د وحیدګل شباب زما وینا کړې ده جی او د دې نو ولا کیسې مې کړې ده جی او یعنې دغه وخت کې په کوم وخت کې چې دا کیسې ما کولې جی 1975 کې نو هغه وخت کې وحیدګل خالق سره وزن ولا کوم جی بیا تعالی خدای دې دغه د پیر بابا کیسه هغه وکړه په دې هغه وخت کې مشهور صرف وحیدګل و په تمام دغه کې مشهور وحیدګل و ګلوکارانو کې او بیا تعالی خدای دې دغه بل یو کیسه ما جوړه کړه دا غي نو غمجن خدا غمجن خدا حسن بصری رحمه الله علیه अब 1975-76 के मां था किस पर कैसे टिकने हो जे पावे वो टेप चैनल पे तो हर सड़ी पे तो जी तो बाद इसमें सर बटे मारा का टेप रिकॉर्ड थे लगा दा कैसे चीज का जी जी पता कैसे होता का हुआ वाला मशहूर थी आपको लगता है ना नो मां जो दे खरदा से देश आए तो मां कैसे थे दिल्ली नमा पे नहीं ना પછી જમણે બાપા સોકલા એનું કાર્યવાહી હોય બોલા આપે ને આ ઉંગા દોસ્ત આપે લીધે નહીં આપે અને ડેર દાસે દાદા કેસેટ બોલે માગે ડેર માં ડેર આપનો મશહૂર થયા વા ડેર સોવાકો 1977 के लिया इंकलाब आ गया दिन पस या वाले के माशे उन्होंने बटू खिलाफ हो गए वो डबल रखना दुनिया में होएला नो बारे में बस सदा जी बटू आ गया يعني سعودي عرب طلع हाँ أصغر خام ولي قال ما जी हाँ टैलेंट से कम हो जी जी أبغى ولي قال أخبر خارج ماني هذا في سبيل الله رياض की जा दे रहा हूँ सोरा ने ब्याह से बटू कर इफ्तार शो वो बस माँ का लारा ज़्यादा शो वो सनी शहरान जिसको दी तो तारीफ को वजह बांधे
تعلیم په برکت سره د دې وسره ډېر زیات محبت ساتي یا د ټولنې راغی جوړای کنه زموږ سالار ادبي ټولنه ده سالار ادبي ټولنه زموږ هغه دا مشر زما صحیح مخکې چې کوم دی علم ادبي ټولنه منیر دي دې مشر زما سرپرست علاج ورته وایي جی جی نو بیا چې خبر باندې خبرې دا دې ته منیر دلې شو نظام دغه ټولنه ټول کړه او موږ سالار ادبي ټولنه جوړه کړه چې ادبي ټولنه نو اوس موږ کار چې کوو موږ سالار ادبي ټولنه سره وکړو او چینل زموږ چې کوم دی دا نمیر ټي وي دا موږ چینل دی چې سوال کوي صرف ما غواړم صرف زه لازم یو لشل منټه انټرویو وکړم یو ځای راځم صحیح نو دا شانته په دا ګلوکاران دا ټول خپل ډېر خپل ګلوکاران چې زموږ سره چې ملاقات شوی هغه وخت او موږ شعرونه ویلي څنګه چې یو او بغیر چې کتاب سره یې چاپ کړی که نه نو هغه په خپلې شعرونه یېرېږي مو ولې چې بعضې خلک کوم دی او ډېر پټه کوي ما نه ورو کتاب چې کوم دی دا منشواړی کوکه واسي هغه چې اوس وایي هغه زمانه وړی او بس خدای وکړو هغه شعرونه بیا ما ته یاد انشاءالله تعالی چې لکه مونږ دا نور اورېدونکو ته هم خاص کوو او په خپله باندې چې تاسو دا کتاب هم چاپ کړئ د خیره سره انشاءالله کوشش کوو او ته به خپل نمبر داسې پکې څوک ووایي چې د میر باندې لکه ستاسو دغه چلېږي چې دا ستاسو د ټلیفون نمبر دی که تا سره څوک رابطه کوي نو په هغې نمبر به کوي د خیره سره او زه غازي بادشاه د کراچۍ پهلوي ګلونو قریشي صاحب کیمرامین او ملک صاحب دی نو موږ ستا ډېره مننه ادا کوو تکالیف کړي دي دلته راغلي زما ځای ته راغلي انشاءالله چې او ټلیفون نمبر زما دی د موبایل نمبر جی جی 0314 9338 772 ستا په دې نمبر کې ډېر پټ ګلونه دي 72 چې کوم دی نو د کربلا مشهور شهدا دي او سات خو سات دی سات چې دی سات ستاسو هر هغه گفتار چې کوم دی هغه د کمالاتو نه ډک دی نو اوس دی وکړې عمر هم زما زیات شوی دی لکه اتیا کال ته ورسېدم جی جی شناختی کارت کې مې ضرور کوم اتیا کاله دی خو ما اتیا کاله عمر دی صحیح چې اتیا کال ته سړی ورځي کمزوري شي کله جوړ کله نه جوړه نو هغه ذهن زما لکه نشته کوم شعرونه چې ما د 1954 نه 55 نه راکړي دي دې وخت پورې به ټول ما په یاد وایي چې ټکر شي خو همیشه ځوانان لګي جی دا وسکه په ټوپکو شاهان لګي چې د دوه تنو جنگ وي زما وروره که یو بچ شي خو بل به ګټان لګي او لکه څنګه چې ګلزار ګل محمد خان کړي هر یو غشی د ثواب د ځوان لګي بیا دویم پسې غزن ته فکر وکړئ نه حرام چې په تبر سټان لګي او بیا که خیال د ګلباز ګلزار ته وکړو سړی وایي چې بګر نیټان لګي او ناندار خان ته کوم چې فکر وکړم خطا نه زه هر گزار د پټان لګي سالم خان د مامپو په سمو قوت ده گزارونه په هر یو میدان لګي او احمد علي د کراچۍ نه بسراغه په مامپو کې تیر کمان لګي نو مې دا جوړې د سرسي رحمان زرین ده بیا د گزار بزرګ انسان لګي او چې گزار لګي ډېر په خوشالي خطا شي ګټ شاهي خان لګي او چې چټه ګلوټي دم شادي له ورګي ما څنګهوال نو بوت کو خټان لګي دا بامپو ګل لقمان داسې شاعر ده کې سټونه په چین او جاپان لګي بالکل واه واه ډېر ها بیا مې مزونه د ناصر څنګهوال په سنگین ولي څنګه چې ټکې په بوت کې نم د منظرین ولي مزونه د ناصر څنګهوال چې ولي دي
راشي په خندا خو په ژړا ته کور ته تللی دي جی نو خلک ته خفه دی وروره دا مې اورېدلي دي ځکه خو روټۍ وه د دورایه په زمین ویني څنګه چې ټکی په کور څنګه چې ټکی په ګوت کې نن رحمان زرین ولي جی خلک ته خفه دی وایي دا چې هر وخت پړه راشي جی او موږ خبردار شو په جومات کې چې واړه راشي او بیا داسې پراته دي که خبر نه چې مړه راشي هر ورځ به پوهه یې بولو د سادین ولي نو صاحب مولا دستا درجه نور موچت یا بلندی وساته او مولا دستا په زندګۍ کې خیر او برکت واچي چې تا دونه سره زمونږ داخله دا تیارې نه رڼا ته کو په دې خبره باندې خاص کر په دې خبره چې تاریکی ته تاریکی چې ویل شوی دا پیر بابا رحمت الله علیه ویل نه او دا ورته په دې وجه ویل دي چې دا په دین اسلام په حساب کتاب کې دنه چې کم دینو لکه د تیاره خورول او قرآن شریف کې لس سپارې اضافه کړی و خپله ځانه او د لس سپارې اضافه کړی وه ټیک شو مولا دې موږ ټول داسې تیارې نه په امان وساتي آمین ثم آمین مولا دې ستاسو په زندګۍ کې او سکون راولي او برکت راولي